په روژه کې هر عبادت چې دا الله تعالی په اویاو فرضونو باندې بدلی. ما تاسو ته مخکې وي صحابه کرامو به زکات روژه کې ورکو، یعنې د خپل مال به کال په روژه کې پوره کو. نو چې کله به زکات وخت راغی نو روژه کې به ورکو، نو 1 روپۍ په 80 روپۍ باندې الله بدلول. داسې هر مسلمان ته پکار دي. زمونږ اوس زمانه کې چې کوم هوښیار خلک دي، اگر که کال د خپل زکات نه وي پوره، خو په روژه کې زکات دې دپاره ورکوي مخکې د کال نه زکات ورکول روا دي. نو دی په روژه کې چې زکات ورکي نو دا فرض دی زکات، نو په 80 دی. داسې په روژه کې چې هر مونځ کې دا په 80 فرضونو الله تعالی بدلی، او نفل چې پکې کې مستحب پکې کې دا الله تعالی د فرض په ځای باندې دری، د فرض په ځای باندې دری بغیر د روژې مبارکې نه. که یو سړی 11 میاشتې نفل وکي، مستحبات نوافل وکي، خو د 1 رکعتو د فرض ثواب ورته الله تعالی نه ورکوي. دا د روژې مبارکې برکت دی چې په دا 1 رکعت دا نفل ستا الله تعالی په فرض باندې بدلی. که تلاوت پکې کې داسې ثوابونه څو چند دي، که عبادت پکې کې، که نوافل پکې کې.